بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي مشاور یم. غواړم په دې لنډه ویډیو کې یو ډیر مهم سوال ته ځواب ووایم چې هغه د هغو کسانو دپاره په درد خوري کوم چې په قاچاق باندې نورو ملکونو ته تللي وي یا یې غلط پاسپورت استعمال کړی وي او یا پاسپورت نه لري. هغوی څنګه کولی شي خپل مشکل په ښه طریقه باندې حل کړي. په دې لنډه ویډیو کې ما اول کوشش کړی د صحیح پاسپورت د اړتیا په هکله تاسو ته معلومات درکم. دویم که چیرته تاسو په توقیف کې یې څرنګه پاسپورت ترلاسه کړئ. دریم که چیرته تاسو په توقیف کې نه یې نو ښه طریقه به یې څه وي چې تاسو پاسپورت ترلاسه کړئ. اول صحیح پاسپورت ته ځکه اړتیا ده ځکه چې ډیر مملکتونه په مطلق ډول باندې هغه مهاجر نه مني چې صحیح آی ډي یا پاسپورت نه لري. ځینې ملکونه د هغه مهاجرینو په هویت او خبرو باور نه کوي چې صحیح آی ډي او پاسپورت نه لري، نو بالاخره دوی په کلونو باندې په هغه ملکو کې پاتې کیږي او قبولي نشي ترلاسه کولای. زرهاو اشخاص د سومالیا، سریلانکا، ایران او افغانستان څخه په کاناډا کې به سرنوشته پراته دي او تر دې ته منتظر دي چې څه وخت دوی پاسپورت یا خپل آی ډي ترلاسه کړي ترڅو دوی کارونه مخته لاړ شي. ماته داسې کسان هم معلوم دي چې په کاناډا کې د دې د وجې نه چې پاسپورت نه لري، هویت نه دی تثبیت، حتی 10 کلونه په کاناډا کې پراته دي مګر د دوی کارونه مخته نه ځي. که پاسپورت نه لرئ او د پاسپورت په ترلاسه کولو کې مو ژوند د خطر سره مخامخ کیږي نو تاسو کولای شئ چې تذکره یا د تولد کارت پیدا کړئ یا د ورونو او د والدینو تذکره مو پیدا کړئ یا د خپل حکومتي کارونو د سوانح څخه استفاده وکړئ. تاسو باید د یو معتبر سند پیدا کړئ ترڅو تاسو د پاسپورت په ځای باندې هویت تثبیت کړئ شي. که چیرته تاسو توقیف یې نو هغه هیواد د سرحدي پولیس ستاسو سره کومک کوي ترڅو تاسو پاسپورت ترلاسه کړئ. نو تاسو ته اجازه درکوي چې تاسو د خپل فامیل سره یا د ملګرو سره اړیکه ونیسئ او د هغوی څخه پاسپورت راوغواړئ. نو ښه به دی کله چې تاسو نورو ملکونو ته ځئ خپل اسناد مکمل آماده کیږدئ. کله چې هغه ملکونو ته ورسېدئ نو بیا ملګري ته یا ورور ته یا پلار ته یا بل چاته چې هغه اسنادو ته لاسرسی لري هغه څخه غوښتنه وکړئ چې تاسو ته هغه اسناد په هغه ادرس باندې راولېږي کوم چې تاسو ته سرحدي پولیس درکوي. سرحدي پولیس اکثریت تاسو د خپلو دفترونو ادرس درکوي، نو تاسو کولای شئ کله چې په توقیف کې یې دغه ادرس خپلو ملګرو ته ورکړئ ترڅو هغوی تاسو ته په دغه ادرس باندې د سرحدي پولیسو په ادرس باندې پاسپورت، تذکره یا د شناختي نور سندونه تاسو ته راولېږي. که چیرته تاسو توقیف نه یې، تاسو توقیف شوي نه یې، تاسو پولیسو نه یې نیولی، تاسو په هغه ملک کې یې آزاد رسیدلی یې، نو ښه خبره به دا وي چې تاسو وکیل ونیسئ او د وکیل په ادرس باندې تاسو آی ډي راوغواړئ. مهمه خبره دا ده کله چې تاسو د وکیل په ادرس باندې آی ډي یا پاسپورت یا تذکره یا نور مهم اسناد راغواړئ نو په هغه باندې ولیکئ چې to lawyer نوم ولیکئ، د وکیل نوم ولیکئ او بیا د نامه لاندې ولیکئ private and confidential، یعنی دغه سند مهم دی او دا وکیل ته ځي او دا ډیر محرم دی او شخصي دی. دې کې باید څوک ګوتې ونه وهي ځکه چې اکثریت اسناد چې کله د سرحد څخه تیریږي او د مهاجر په نامه باندې لیکل شوي نو هغه سرحدي پولیس ګوري او د ځان سره یې ساتي. د یادونې وړ بولم چې تاسو پاسپورت، تذکره او نور مهم سندونه په شخصي ادرس مه راغواړئ. که چیرته ستاسو کارونه نوي شروع شوي یا شروع شوي وي مګر نهایي شوي نه وي نو ستاسو هر قسم ته اسناد، ستاسو هر قسم ته مراسلات، ستاسو هر قسم ته خطونه سرحدي پولیس ګوري او له ځان سره ساتي. دویمه مهمه خبره دا ده چې تاسو د پاسپورت په پاکټ کې نور سندونه مه راغواړئ لکه تحصیلي اسناد، تجارتي اسناد یا داسې نور اسناد چې ستاسو دلته په کار کیږي یا په خپل ملک کې بیا په کار کیږي هغه مه راغواړئ ځکه چې سرحدي پولیس یا پولیس چې تاسو هغوی دپاره د پاسپورت راغوښتی هغوی ستاسو ټول اسناد قیدوي او بیا ډیر وروسته چې کله تاسو د یوې خاصې مرحلې څخه تیر شئ په هغه وخت کې تاسو ته بیرته اسناد درسپاري چې دا تاسو د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. نو په لنډ ډول باندې تاسو پاسپورت ته اړتیا لرئ. که غلط پاسپورت باندې تللی یا بې پاسپورټه تللی داسې کوشش وکړئ چې تاسو چې کله هغه ملک ته ورسېدئ تاسو باید پاسپورت، صحیح پاسپورت حکومت ته وسپارئ.
دویمه مهمه خبره دا ده چې تاسو په توقیف کې یې نو تاسې د سرحدي پولیسو په ادرس باندې پاسپورت راوغواړئ او دریمه مهمه خبره دا ده که چیرته تاسو توقیف کې نه یئ نو د خپلو ملګرو په نامه باندې پاسپورت مه راغواړئ بلکې د وکیل په ادرس باندې پاسپورت راوغواړئ. امید دی چې دغه ویډیو ستاسې په درد خوړلې وي، تاسو ته مهمه تمامه شوې وي. که چېرته تاسو غواړئ د نورو قانوني مشکلاتو په هکله باندې مشورې ترلاسه کړئ نو تاسې کولی شئ چې زما سره اړیکه ونیسئ، ماته ایمیل وکړئ، ماته میسج واستوئ. زه په ډیره خوښۍ سره ستاسو پوښتنو ته معلومات راټول کړم او تاسې پوښتنې به ځواب کړم. بیا هم زما نوم خلیل همام دی او زه په کاناډا کې د مهاجرت رسمي مشاور یم. تاسې کولی شئ ما په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نورو اجتماعي ویب سایټونو باندې فالو کړئ. د یاده مو ونه وځي چې زما چینل انلاک امیګریشن هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د خدای په امان.